او تا نه چشمه ټوک کوم سړي دنه ویډیو کړې وه ویډیو دنه څوک کړې وه تو څه ته روان یې خبره واوره تا پلار ته څومره پیسې راغلې پلار ته پیسې تاسو څه شي لپاره راغلې راغلي دي خود ورته راغلي دي راغلي د پلار نه څه نه خبر پلار ته زموږ څه ورکړي پلار ته مایي څه وکړي ته ماته دا وایه که نه کوئی اوقات اوقات کی بات نہیں ہے اوقات کی بات डॉक्टर दे का ना डॉक्टर है ना डॉक्टर को तो मैंने तुझे बोल दिया कि मुंह पर बोल दी थी वो बोल रहा था कि मेरा एक कम 5,000 शार्ट है ला रहा एक कम 5,000 शार्ट خو بیا خو به مو دیار د سپیرې کسې ما ته ویلو میسیجونه در سره پرته ګوره زه به ورته داسې وایم چې عمران دیوانه سره مو په خپله میلو شو عمران دیوانه مو ته داسې ویل چې زه علاج میلاج نه کوم صحیح ده که نه علاج ورته نه کوم چې دا ورته ویر کړو که نه خبره وره نه دا ورته ویر کوو علاج ته بیا د عمران دیوانه په هکله چې مونږ کله د سوات د یو خیر ښېګړې ادارې نوي ژوند سره رابطه وکړه نو د هغو دارنګې وینا وه السلام علیکم څنګه لیکئ تاسو ډېره مننه چې تاسو د هغه دپاره ماته میسیج وکړو زموږ سوات کې اداره ده نوی ژوند اصل کې زموږ سره دلته کیپیسټي چې دی ډېر دغه دی یعنې مریضانو تعداد را سره ډېر زیات سیوا دی او ډېر خلکو نمبر یې نیولي خو دا خو زموږ د فیلډ سړی دی نو د ده دپاره پکې موږ خامخا ځای کوو موږ سره خپل ډاکټران وغیره هر څه موجود دي او په ډېر ښه طریقه زموږ په اداره کې چې دی الحمدلله علاج کېږي او موږ غواړو چې عمران دیوانه تاسو په څه طریقه دلته سوات ته موږ ته راورسوئ او د ده چې څومره علاج دی هغه به موږ فل فري اف کاسټ کوو مکمل چې دی اداره به یې سپورټ کوي بالکل فري علاج به ورته ورکوو نو که داسې وشي چې تاسو موږ ته سوات ته راورسوئ نو دا به ستاسو په موږ ډېر غټه احسانیږي ډېره مننه دا میسیج تاسو واورېدو خو د دې نه پس عمران دیوانه ته چې کله وویلی شو نو عمران دیوانه د خپل علاج کولو نه هغه انکار وکړو او وایي چې زه خپل علاج هغه نه کوم څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده چې عمران دیوانه دا وخت په یو سنګین مشکل حالاتو کې دی نو موږ ټولو له پکار دي خاص کر زموږ پښتنو له ځکه چې زموږ د پښتو د ژبې یو ډېر خدمت یې کړی دی چې موږ ټول د زړه د خلاصه د هغه سره مدد وکړو امداد ورسره وکړو او د هغې علاج هغه وکړو